ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. یو جهان مننه له مولا یعقوب څخه چې موږ ته یې هم دومره وخت راکړو. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي نن سهار وخت ته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان اوکې مې کړ. د جوړتازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ، ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. وی ول شکر دی ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړتازه نه وروسته راته ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې را سره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستا زیات احترام او قدر به مو وي. هیڅوک به تاسو ته په ګږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تا ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. اشرف غني وایي د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم. ډېر دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دولت راکولو ماته انرژي راکړه. زه به خامخا درګرځم خپل هیواد ته او په شریکه به یې راپورته کړو خپل هیواد. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.